أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه هلته چې یهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، هغو هم د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاري ونیول، مګر دا نه وه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څه وخت را رسیږي. نو خپلې قلاوې یې ټینګې کړې، د خوړو او اوبو ذخیرې ونیولې، ښځې او کوچنیان یې په هغه محفوظه او ښه قلا کې سره یو ځای کړه، او په قلاو کې شاوخوا جنگي نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړه. یهودو خپل ځانونه او کارونه ښه پر ترتیب برابر او منظم کړه، ځکه چې د مسلمانانو تر راتګ د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د طرفه مطمئن و او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده، ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. دا داسې جنگ و چې تر پیښېدو د مخه یې نتیجه معلومه وه. نو د مسلمانانو پوره اطمینان و چې خیبر فتح کیږي. د الله جل جلاله په وعده مطمئن وه. هلته په خیبر کې د یهودو مشران سره راټول سوه، مشوره کوي چې د دغه راتلونکي خطر په مقابل کې باید څه وکړي. دوی سره یو ځای دي او هر یو خپل نظر بیانوي، خو د دوی په نظریو کې اختلاف و. څوک وایي دننه په قلاو کې پاته کیږو او قلاوې به وتړو، څوک وایي یا لښکر به جوړ کو او مخ ته به ورووځو، تر قلاو د باندې به جنګ ورسره وکړو. سلام ابن مشکم وویل ښه خبره دا ده چې د باندې ورووځو، ځکه پر هر قوم چې دننه د دوی په کورو کې حمله وسي ذلیله کیږي او خواریږي. څرنګه چې اوس موږ تیار او منظم یو، باید مخ ته ورووځو او د مدینې منورې پر طرف وررهیسو او هلته جنګ ورسره وکړو. که چیرې موږ ووژل سو، بیا هم خیبر په قلاو کې دی، مالونه او اولادونه مو په خیر دي، او که موږ پر کامیابه سو، غنیمتونه به ځینې راوړو. مګر دا چې موږ دلې ورته ناست یو او د دوی د راتګ انتظار کوو، دا زموږ دپاره ذلت دی. خو د سلام ابن مشکم خبره چا نه کړه قبوله، ځکه د وتلو څخه بیرېده. سلام ابن مشکم ورته وویل تاسې چې زما خبره نه منئ، نو معلومه خبره ده چې نه عزم لرئ نه غیرت، ځکه هجوم د دفاع دپاره واقعي لار ده. موږ باید د دوی د هجوم انتظار ونه کړو، بلکې موږ باید حمله پر وکړو. مګر بیا هم د ده خبره چا ونه منل. ښه، دا خو یهود سوه. هلته د مسلمانانو حرکت د خیبر و طرف ته شروع سو. 1400 نفره ټول سپاره دي، پیاده نفر پکښې نسته. اوس د مسلمانانو حالت هم ښه کیږي. د مسلمانانو په دې لښکر کې 200 نفر د آسانو سپاره وه، چې دا اول وار دی چې په مسلمانانو کې د سپرو عدد و 200 نفرو ته رسیږي. د خیبر و یهودو ته چې د مسلمانانو د آمادګۍ او تیاری خبر ورسېدی، سره د دې چې د خیبر یهود 10,000 نفره وه، مګر بیا یې هم زړونه د بیرې ډک سو. نو یې د خپلو مشرانو څخه یوه ډله ولېږل چې د اعرابو او نورو قبیلو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په مقابل کې کومک وغواړي. د یهودو دغه ډله د کنانه په مشرۍ چې د یهودو پاچا بلل کېدی رهیس و. اول د بني مره و قبیلې ته ورغله چې مشر یې حارث ابن عوف المري و، او دا هغه قبیله ده چې په خندق کې یې هم ګډون کړی و. خو اوس یهود ورغله چې حارث ابن عوف د دوی سره د خیبر په دفاع کې حصه واخلي
او پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر حارث ابن عوف ورته وویل والله ما ته دا را معلومه سوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړیږي او د ده کامیابی یوه په بله پسې دي، نو زه نه غواړم چې د ده سره جنگ وکم، او دا یې نه کړه قبوله چې د خیبر په جنگ کې ګډون وکړي. بیا نو دغه ډله وغطفان ته رهي سوه چې د غطفان د مشر عیینه ابن حسن سره وویني. هغه عیینه چې د خندق په جنگ کې د 4,000 نفرو سره اشتراک کړی و، چې د خندق په جنگ کې د کفارو تقریبا نیم لشکر د دوی څخه جوړ شوی و. عیینه ابن حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطاع احمق بللی دی، بعقل آمر او بعقل سړی و، هیڅ فکر او هوښیاري نه درلوده، نظریات یې ټوله غلط راوتل، په هر موضوع کې چې به مداخله وکړه په هغه کې به ناکامه و، مګر بیا هم د قبیلې مشر و او خلقو یې اطاعت کاوه. چې امر به وکړي 10,000 نفر به ورته ولاړ وه او چا پوښتنه هم نه ځینې کول چې څه راکوې او چیرې مو بیایې. نو د یهودو ډله و دغه احمق مطاع ته ورغله او د مسلمانانو حال یې ورته ووایه چې پر خیبر حمله کوي. یو خو غطفان د خیبر د یهودو حلفا او متعاهدین و، او بل یهود ورته ویل که موږ پر مسلمانانو غالبه سوو د خیبر د یوه کال نیمې میوې درکوو. عیینه ابن حسن ورته ویل 1000 نفره خو به دغه اوس تاسې سره ملګري کم او زه به نور 4,000 نفره تیار کم او د هغو سره به در رهي سم. اوس یې د یهودو سره 1000 نفره ملګري کړه او دی د نور لښکر په راټولولو مشغول سو. دا خبر بیا د بني مره و مشر حارث ابن عوف ته ورسېدی. څرنګه چې حارث د عیینه آشنای او ملګری و نور ته راغلی، ویل یا عیینه د یهودو په ملګرتیا جنگ مه کوه. ویل ولې؟ حارث ویل د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او غالبه سو، نو جنگ مو ورسره کوه. عیینه ویل پر موږ او یهودو نسي غالبه کېدلی. حارث ابن عوف ویل یا عیینه د مخه تر دې چې د اسلام دین غالبه او په دې ډول سر نشر سي، هغه وخت می په دغه خپلو غوږو د سلام ابن مشکم څخه چې د یهودو مشر دی واورېده چې ویل یې یهودو لره 2 واره حلالېده سته، یهود 2 واره حلالیږي او وژل کیږي. یو وار حلالېدل یې په مدینه منوره کې دي چې هغه پیښ سوه او موږ ولیده چې بني قریظه ټول حلال سوه، او ویل بل حلالېده په خیبر کې دي چې هغه دغه دي را روان دي، نو د یهودو سره په جنگ کې ګډون مه کوه. عیینه ویل تا د سلام ابن مشکم څخه واورېده چې دغه یې وویل؟ حارث ویل هو، په دغه خپلو غوږو مې واورېده. عیینه ویل نو سلام ولې په خپله جنگ ورسره کوي؟ که سلام دغه خبره کړې وي نو بیا جنگ ولې ورسره کوي؟ حارث ویل هغه مجبوره دی، هغه د قوم په سبب جنګیږي. عیینه ویل زه هم د هغه ملګری یم. عیینه او بعقلی ته یې وګورئ، پس له دغه ټولو خبرو بیا هم ټینګ دی چې جنگ وکړي. نو واقعا هم دغه احمق مطاع د 4,000 نفرو په راټولولو شروع وکړه. 1000 نفره خو یې د یهودو سره لیږلي وه چې اوس نو هلته دننه د خیبر په قلاو کې 11,000 جنګي نفر موجود دي، 10,000 په خپله یهود دي او 1000 نفره یې د غطفان څخه ورسره بوتله، بې له هغه کومکه څخه چې بیا په وروسته کې ورته راځي چې هغه هم 4,000 نفره دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1,400 نفرو سره د خیبر و طرف ته رهي سو. اوس به د خیبر د لارې واقعات درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لشکر د مخه یوه ډله د عباد ابن بشر په مشرۍ د کشف دپاره ولیږل چې دغه ټوله نفر د آسانو سپاره وه چې په عربي کې فرسان ورته وایي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک موږ و خیبر ته د شمال د طرفه ورولي. په خپله خیبر په شمال شرق کې د مدینې منورې واقع دی او مسلمانان د خیبر په جنوب غرب کې دي، نو حمله باید د جنوب غرب څخه وسي. مګر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل غواړم چې د شمال د طرفه پراسم، دا د دې دپاره چې یهود و شام ته ونه تښتي، ځکه که یهود شکست وخوري
او غواړي چې وتښتي نو چیرې ځي؟ شام ته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دغه د شام د تیښتې لار پر بنده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر جنگ پوهېدی چې یهود ماتیږي، نو یې غوښته چې ټول بندیان ونیسي او څوک ونه تښتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک موږ د شمال د طرفه پر راولي. یوه د اصحاب کرامو څخه داسې لار ور وښول چې د شمال د طرفه و خیبر ته ورتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر سره رهیدی یو عجبه امر یې وکړ، ویل هیڅوک باید تر لشکر د مخه نسی. تر لشکر د مخه یې یو اوږد صف رهي کړي او نور تر شا په پسې دي. دغه صف برابر رهي دی، هیڅوک تر صف نه د مخه کیږي او نه تر صف د مخه ځي. څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې هلته مخته یو شی معلومیږي او بریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه هغه څه شی دی؟ که ګوري د مسلمانانو څخه یو نفر د مخه سوی دی او هغه زغره چې ده اغوستې وه برېښېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رایه ولئ. سړی چې یې راوستی هغه ابو عبس رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ما نه و ویلي چې څوک به تر لښکر د مخه نه ځي؟ ابو عبس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دغه زما اوښه ځوانه قوي او چسپانده ده، دا تیزه ځي، ما نه سوی راګرځولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عتاب او سرزنش ورکړي، ویل دی بندي کړي. تر لښکر به څوک نه د مخه کېږي. خو ابو عبس رضی الله تعالی عنه یې بیرته پرېښاوه. غوښته یې چې عبرت واخلي. اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر په دې سبب کړی و چې ده علیه الصلاة وسلام غوښته چې دغه جنگ څونه چې امکان ولري په هغو نه لږ اندازه په بشري خساره تمام سي، څوک ونه وژل سي. او دا چې یو سړی یوازې تر لښکر د مخه رهي وي امکان لري چې هغه نفر ووژل سي او د هره ځایه واری پر وسي. مګر که لښکر سره یو ځای وي بیا نو څوک نسي کولی چې حمله پر وکړي. د مسلمانانو لښکر په دغه مجموعي شکل رهي و. که ګوري چې تر شا بل د 4,000 نفرو لښکر په پسې دی چې هغه عیینه ابن حسن و او د غطفان قبیله ورسره ده او د مسلمانانو د لښکر تر شا په پسې دي، خو حمله نه پر کوي. په مسلمانانو کې تشویش پیدا سو چې یهود مو مخته دي او غطفان تر شا را پسې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عیینه ته حال ولېږي چې د څه شي دپاره راوتلی یې. هغه ویل موږ د یهودو حلفا او دوستان یو، د هغو سره داسې عهد لرو که چا حمله در باندې کول موږ ستاسې کومک کوو، چې د حلفا ترجمه هم دغه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل الله جل جلاله وعده را سره کړې ده چې خیبر به فتح کوم، نو والله خیبر فتح کیږي ته بیرته ولاړ سه. عیینه ویل ته خیبر فتح کوې؟ والله تاسې ټوله په خیبر کې حلالېږئ، تا او ستا ملګري به ټول بندیان ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څه نفر ورلیږي فایده نه کوي. بیا یې بل څه ورته وویل ورونو اسانه خبره نه ده، د مسلمانانو ټول عدد فقط 1,400 نفره دی او دغه لښکر چې تر شا په پسې دی یوازې هغه 4,000 نفره دی او هلته په خیبر کې هم 11,000 نفره ورته ناست دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته بیرته ولاړ سه او د خیبر د یوه کال نیمې میوې او حاصلات به در. عیینه ویل آیا د خیبر حاصلات ستا په لاس کې دي چې ما ته راکې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قریبه ده چې زما په لاس کې به سي، د نیم کال حاصلات به درکو او ته وګرځه. عیینه ابن حسن نکړه قبوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر خپل عزم ټینګ دی چې دا حمله به پوره کوي او عیینه هم صلح نکړه قبوله. نو مسلمانان د خیبر پر طرف رهي دي او د غطفان لښکر په دوی پسې رهي دي. مسلمانانو خپل تګ ته دوام ورکړی دی څو و خیبر ته ورنږدې سوه. عیینه ابن حسن خپل 4,000 نفریز لښکر د باندې پرېښاوه او دی په خپله د یهودو و قلاو ته ورننوتی.
دننه په قلا کې کښېنستی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وده ته نفر ورولېږي چې یو وار بیا خبرې ورسره وکړي چې دغه نفر سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او دی د خبرو دپاره خیبر ته ورغلی. نو ځکه د مسلمانانو تر لښکر د مخه و خیبر ته ورسېدی. عیینه چې دننه په قلا کې و ورته راووتی. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عیینه بیرته غطفان ته ولاړ سه، ځان ته مشکلات مه جوړوه. الله جل جلاله وعده کړې ده چې خیبر فتح کیږي، نو بیرته ولاړ سه. د خیبر د یوه کال حاصلات ټوله تا ته درکوو. خو هغه انکار وکړي او د صلح ټوله خبرې یې رد کړې. یوه لار هم نه قبلوي، ټینګ دی چې د یهودو په طرفداري به جنګیږي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه چې موږ یې درکوو اوس یې لا قبول که، مګر که بیا خیبر فتح سو په والله بیا به هیڅ شی نه درکو او نه بې واخلې مګر په توره. عیینه ویل چیرې به تاسې پر موږ او یهودو غالبه سئ؟ اوس هم زموږ او ستاسې په مابین کې بل شی نسته بې له تورې. نو سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته پوهېږې او ستا فکر. عیینه د صلحې ټوله خبرې او ټول هغه امتیازات چې وده ته ورکول کېده رد کړه او غواړي چې د یهودو کومک وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه بیرته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او حال یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حسبنا الله ونعم الوکیل، اول پر الله توکل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو لښکر پر هغه 11,000 نفرو وررهي سوه او تر شا هم نور 4,000 نفر کفار په پسې دي. د دغه حاله سره بیا هم مسلمانانو و خپل تګ ته دوام ورکوي. دوی رهي دي چې په هغه لښکر کې چې د مسلمانانو تر شا په پسې دي یوه عجبه واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د غطفان د طرفه یو سړی راغلی او په لښکر کې یې په زوره نارې کړه. خپلو ښځو او اولادو ته مو ځانونه ورسوئ، یعنې هغه په خطر کې دي. او سړی بیرته ولاړ. په لښکر کې نارې جوړې سوې چې شر راته پېښ سو او خبر هم نه دي چې چا د دوی پر ښځو او اولادو حمله کړې ده. دغه 4,000 نفریز لښکر د خیبر جنگ پرېښاوه او د غطفان و طرف ته رهي سوه چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او عیینه ابن حصن ته نفر ولېږي چې پر غطفان حمله سوې ده. عیینه هم هغه 1000 نفره چې د خیبر په قلا کې ورسره وه هغه ورسره رهي کړه او مخ پر غطفان رهي سو. غواړي چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او دا هم نه ده ورته معلومه چې کم خطر دی او د چا د طرفه څخه دی. صرف هغه یوه نفر نارې کړه چې پر غطفان حمله وسوه. مقصد دا چې دغه لښکر ټول و غطفان ته ورسېدی او هلته هیڅ نه ده پیښه. کراره کرارېده. پوښتنه یې وکړه چې یو څه پیښ سوي وه؟ ویل یا. هیڅ نه دي پیښ سوي. ویل تاسې کم نفر را لېږلی وو؟ ویل یا والله موږ هیڅوک نه دی در لېږلی. نو دا سړی څوک و؟ نه یو خبر. تاریخ هم دا نه ده ذکر کړی چې دغه ناره چا وکړه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیره کامیابه سوم. اوس نو شاید دغه ناره کوونکی ملائکه وي، والله اعلم. مقصد دا چې غطفان په دغه قسم سره د دې جنگ څخه وایستل سو. کم وخت چې دغه لښکر و غطفان ته ورسېدی او ویلې ده چې هلته څه نه ده پیښه، عیینه بیا امر وکړي چې بیرته خیبر ته درځئ، مګر دغه د دوی رجوع ډېره ناوخته وه. کم وخت چې دوی دوهم وار خیبر ته ورسېده مسلمانانو نیم خیبر فتح کړی و. نو دغه یوه ناره د دې سبب وګرځېده چې غطفان د یهودو کومک ونه کړي. او د لارې بله واقعه دا وه. د سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته ووتلو او د شپې مو تګ کاوه چې د مسلمانانو څخه یو نفر و عامر رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عامر آیا ستا د هغه خوږو بیتو څخه یو څه نه راته اورېدې؟ عامر رضی الله تعالی عنه چې شاعر هم و و قوم ته یې حدا ویل. حدا هغه غزلې یا بیتونه دي چې و اوښانو ته ویل کېږي. په دې اصطلاح سروانان ښه پوهېږي. ورونو پښتو هم یوه پراخه ژبه ده. هغه نفر چې پسونه ګوري و هغه ته شپانه یا چوپان ویل کېږي. هغه څوک چې غوایي ګوري و هغه ته ګوروان ویل کېږي.
او هغه څوک چې اوښان ګوري ساربان ورته ویل کېږي. او که اوښانو ته د تګ او رفتار په وخت کې غزلې وویل سي نو دوی ښه تګ کوي او نه ستړي کېږي. او هر څونه چې د دغه غزل ویونکي آواز ښه وي پر هغه اندازه یې پر اوښانو تاثیر زیات وي، خاصتا چې دغه غزلې بیا د شپې وي او دغه غزلو ته په عربي کې حدا ویل کېږي. نو عامر رضی الله تعالی عنه د بیتو په ویلو شروع وکړه او دغه بیتونه یې ویل: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينة علينا انا اذا صيح بنا ابينا. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دغه حدا ویونکی څوک دی؟ خلق ویل عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه چې د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ورور یا اکاو او ډیر شایسته आवाज یې و. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده د بیتو ویلو خوند ورکاوه او صحابه کرامو د ده پر آواز خوند اخیستی. د عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه د ښه آواز په سبب اوښان په تک کې یوې او بلې خواته کږېده او زنګېدل، ځکه د اوښانو حدا خوښه وي نو تیز تک کوي او ورسره کږېږي لکه یو څوک چې د ښې غزلې سره سر ښوروي. دغه د خیبر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 60 ښځې د جهاد دپاره راوتلې وې او هغه ښځې په کجاوو کې وې چې کجاوې بیا پر اوښانو بار وې. اوس چې اوښان د دغه ښه آواز په سبب یوې او بلې خواته کږېده نو هغه کجاوې هم کږېدې تر داسې اندازې چې ښځې پر دې وبېرېدې چې د کجاوو څخه ونه لوېږو. نو ښځو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله ډېر په تکلیف سو، قریبه ده چې د کجاوو څخه ولوېږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي ویل رفقا بالقواریر، یعنی هغه د کجاوو پر خاوندانو نرمي وکړه، یو څه دې آواز کښته کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یرحمه الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل واجب سو یا رسول الله. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یوه هم دا وه که بې خاص و یوه شخص ته وویل رحمک الله یا یرحمک الله، هغه سړی به په نږدې وخت کې وفات یا شهید سو. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل، عمر رضی الله تعالی عنه وویل واجب سو یا رسول الله، کشکې پاته سوی وای چې دغه د ده پر آواز مو خوند اخیستلی، مګر د الله جل جلاله اراده او قدر بل شی دی. رښتیا هم عامر رضی الله تعالی عنه د خیبر په جنګو کې حصه واخیسته او بیا په خپله توره ډېر شدید زخمی او وفات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ده د وفات خبر ورسېدی نو یې وفرمایل انه لشهید، دی خامخا شهید دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د جنازې لمونځ پر ادا کړي. کم وخت چې مسلمانان و خیبر ته ورنږدې سوه او د لرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه نو مسلمانانو په ډېر لوړ آواز تکبیر او تحلیل وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر ځان تکلیف مه تېروئ، آوازونه مو کښته کړئ، تاسې کوڼ او غائب نه بولئ بلکې تاسې اورېدونکي او نږدې ته دعا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول، د مازدیګر لمونځ یې ادا کړئ. د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې هغه خواړه چې د دوی سره ورسره وه راوغوښته. د ټولو سره بل شی نه و موجود بېله د اوربشو د اوړو، هغه یې خیشته کړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړئ او بیا د ماخوستن. بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف ورهي سوه او په شپه کې خیبر ته ورورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالبه کړ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.